السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ وایاست. نن درته بیا هم یو فیسبوک زبردست سیټینګ ښایم. که چېرته تاسو یو چاته فرینډ ریکویسټ لیږلی خو هغوی نه وي اکسپټ کړی، یعنې کنفرم کړی نه وي، نو څنګه معلومولی شو؟ کلونو وروسته، میاشتو وروسته موږ هغه بیرته څنګه پیدا کولی شو چې موږ چاته فرینډ ریکویسټ لیږلي؟ مثلا په 2014 کې مې چاته لیږلی، په 2015 کې، 2019 کې، 2012 کې، نو هغه ریکویسټ بیرته څنګه پیدا کولی شو، کینسل کولی شو، له منځه وړی شو؟ نو په دې ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو فرینډ ریکویسټ چې موږ یو چاته لیږلي بیرته له منځه څنګه وړلی شو. که ویډیو مې خوښ شي لایک ورکړئ، زما چینل د سره سبسکرایب کړئ، زما فیسبوک پیج د سره لایک کړئ، ځکه چې موږ هره ورځ دغه زبردست ویډیوګانې تاسو ته اپلوډ کوو. زه د ویډیو په لور باندې تاسو به اول فل فیسبوک صفحه اوپن کړئ. کله مو چې صفحه اوپن کړه نو بیا به تاسو د بهرنۍ 3 ډاټ ته ورشئ. د 3 نقطې چې کوم دي پر دې به کلیک کړئ. کله مو چې پر دې باندې کلیک کړئ نو تاسو به بیا هغې څخه وروسته راشئ سیټینګ اینډ پرایوسي ته. سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به تاسو کله کلیک وکړو نو بیا به ورشئ سیټینګز ته. دلته بهرنۍ په دغه سیټینګز باندې به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې پر سیټینګز باندې کلیک کړو لږ انتظار کول غواړي، نو بیا به تاسو دا سکرول ډاون کړئ، پورته به دا وخیژوئ، نو دلته به لیکلي وي اکټیویټي لاګ. دلته تاسو ښکاري اکټیویټي لاګ، پر دې به کلیک کړئ. کله چې په اکټیویټي لاګ باندې کلیک کړو نو دلته به بیا تاسو په دې بهرنۍ برخه کې چې کوم دی کټګوري لیکلي، په دې کټګوري به تاسو کلیک کړئ. کله چې پر دې باندې کلیک کړو نو دلته به تاسو راشئ او ورته ووایئ سینډ فرینډ ریکویسټ. دلته چې کله تاسو سینډ فرینډ ریکویسټ باندې کلیک کړو نو دلته به هغه کسان راواوړي چې تاسو ورته فرینډ ریکویسټ لیږلي خو هغوی اکسپټ کړي نه دي، کنفرم کړي نه دي، بیرته له منځه څنګه وړلی شو؟ دا هغه کسان دي په 2019 کې ما کوم کسانو ته فرینډ ریکویسټ لیږلی دی، ګورئ چې هغوی تر اوسه پورې نه دی اکسپټ کړی. نو بیرته راشئ، دا هغه کسان دي چې یا نه دی اکسپټ کړی یا ډس اکټیویټ دي، یعنې فیسبوک نه استعمالوي. نو دلته په 2019 کې دی، دلته بیرته راشئ، ګورئ په 2019 کې کوم کسانو ته ما هغه لیږلي فرینډ ریکویسټ لیږلي خو هغوی تر اوسه پورې نه دی اکسپټ کړي، 2019 دی. په 2015 د سپټمبر په 9 باندې مې دغه کسانو ته فرینډ ریکویسټ لیږلي خو تر اوسه یې نه دی اکسپټ کړي. نو دغه فرینډ ریکویسټ څنګه له منځه وړلی شو؟ ګورئ دلته په مای په 14 2015 کې دي، خو دغه ریکویسټ له منځه څنګه وړلی شو؟ یعنې که تاسو په هر کال کې په هره میاشت کې تاسو یو چاته فرینډ ریکویسټ لیږلی وي خو هغوی تر اوسه پورې اکسپټ کړی نه دي، نو بیرته ورځو او هغه له منځه وړو. نو تاسو به راشئ چاته مې چې فرینډ ریکویسټ لیږلی پر هغې به کلیک کړئ. زه اوس دلته ګورئ دلته ما لیږلی دی شکیب اخندزاده ته ما ریکویسټ لیږلی دی په 2019 د 20 د اګست باندې، خو هغه تر اوسه پورې ریکویسټ نه دی قبول کړی. نو زه ورځم په همغې باندې بیرته کلیک کوم، په همدغه بهرني باندې دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې ور باندې کلیک وکړو نو دلته به راشئ شکیب اخندزاده، په دې باندې به دوباره بیا کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړئ دوباره نو د هغه پروفایل به تاسو ته راواوړي. نو دلته به بیا تاسو راشئ، دلته ګورئ دلته لیکلي کینسل ریکویسټ، تاسو ته به ښکاري. دوباره به تاسو بیا په کینسل ریکویسټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته یوه نوې کټګوري راځي چې دلته لیکلي ایډیټ فرینډ لیسټ او کینسل ریکویسټ. نو تاسو به دلته کینسل ریکویسټ باندې کلیک کړئ. کله مو چې په کینسل ریکویسټ کلیک کړئ نو دلته وګورئ ایډ ا فرینډ راغلل، یعنې هغه ستاسو کینسل شو، ریکویسټ کینسل شو ستاسو. نو د دې طریقه کولی شئ چې فرینډ ریکویسټ له کلونو وروسته له منځه یوسئ. نو ورځو بل ته زه غواړم چې په 2015 کې مې یو کس ته ریکویسټ لیږلی دی. دلته تاسو ګورئ چې دته ما په 2015 کې ریکویسټ لیږلی، یعنې نن نه تقریبا 4 کاله وړاندې ما دې ته ریکویسټ لیږلی دی خو هغوی تر اوسه پورې نه دی اکسپټ کړی. نو زه ورځم بیرته ګورم او کینسل کوم یې. تاسو به په همدې باندې کلیک کړئ. کله مو چې پر دې باندې کلیک کړ نو دوباره به د هغه پر نوم باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو راشئ، دلته لیکلي دي کینسل ریکویسټ، دلته تاسو وینئ کینسل ریکویسټ، بیرته به پر دې باندې کلیک کړئ. نو دلته به تاسو راشئ کینسل ریکویسټ ایډیټ فرینډ لیست.
نو تاسو به په کینسل ریکویسټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته ګورئ چې هغه کینسل شو کوم ریکویسټ چې ما لیږلی و. نو د دې طریقه کولی شئ چې تاسو هغه ریکویسټونه چې تاسو کلونه وړاندې یو چاته لیږلي له منځه یوسئ. امید لرم زما دغه لنډ او شانتې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. زما فیسبوک صفحه در سره لایک کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ او که کوم مشکل سره مخ شوئ لاندې په کمنټ کې کمنټ وکړئ. زما چینل د سره سبسکرایب کړئ. نورې زبردستې خوندورې ویډیو پکې لیدلی شئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.